ښه راغلاست دوستانو. نن زه تاسو ته په دې کورس کې د بزنس په اړه هغه بیسیک معلومات درکوم چې تاسو په ژوند کې به یو ډیر ښه تغیرات راولي او تاسو نه به یو د راتلونکي یو ښه بزنسمن جوړ کړي. نو راځئ چې شروع کړو. اول به زه تاسو ته دا ووایم چې بزنس څه معنا ورکوي. بزنس څه شی دی؟ بزنس چې دی د یو چا لپاره د یو پروډکټ د لحاظه یا د یو سروس د لحاظه یو ارزښت پیدا کول دي چې دغه نفر ضرورت پکې پوره شي او د دې لحاظه تاسو ګټه وکړئ. هغې ضرورت پوره کیږي، هغه تاسو له روپۍ درکوي دغه ضرورت لپاره. نو دې ته وایي بزنس. بزنس چې دی په ډېر مختلفو بخش او غټوالي او رکوټوالي کې کیږي. مثلا تاسو یو رکوټ بزنس شروع کوئ، یو دکانګي می یا یو داسې یو غټ بزنس چې ټول ملک کې چلیږي، او یا داسې یو بزنس جوړ کړئ چې ټوله دنیا کې چلیږي. نو ډېر رقم په رقم بزنسونه دي. دا ټول موږ په دې کورس کې د خیر څخه زده کوو. نو تاسو زه هیله لرم چې اخره پورې دا کورس فالو کړئ او شي باندې نه پیږئ، دوباره یې وګورئ، ځکه چې بار بار تکرار شي هغه ستاسو په ذهن کې ښه پاتې کیږي او مهم پوینټونه ولیکئ. نو هر څه به ډېر ښه زده کړئ او په راتلونکي کې به سره ډېره زیاته ګټه وکړي. نو راځئ چې د دې کورس د سیلز اول درس شروع کړو چې هغې ته وایي فی بی. فی بی څه معنا ورکوي؟ فرونت اند او بیک اند. هر یو بزنس چې دی باید یو فرونت اند ولري. فرونت اند مثلا تاسو به لیدلي چې یو دکان کې یو شی ډېر زیات ارزانه شوی چې نورمال هغې مثلا پیس قیمت نورمال 15 یورو دی او د دکاندار په 1 یورو لیکلي کیلو. I'm gonna make him an offer he can't refuse. نو ټول خلک دغه هلته رامنډې وایي او غواړي چې دا واخلي. او بل یې ورسره دا لیکلي چې د 15 کیلو نه ډېر نشئ کولی چې واخلئ. دا کیدای شي تاسو لیدلي. دا ولې کوي؟ په دې باندې اول خو دلته ډېر خلک راځي دې دکان ته، د دې دکان په مشهوره کیږي او پروموشن یې کیږي او بیا دا کسټمر چې دي د دې دغه نه بار بار بیا راځي. او دویم دا دی هغې به راغلي په پیزو پسې، خو هلته به وړه مو ګوري، غوړي به مو ګوري، ماسته به مو ګوري او داسې ډېر شی نه به نور وګوري. هغه بیا زیاتره وایي چې زه دونه راغلی یم دا به م ځان سره ویستم. راغلي په پیزو پسې په 1 روپۍ، خو ځان سره یې غوړي م ویوړل، ماستې م ویوړل، وړې م ویوړل، داسې ډېر شی نه ویوړل. نو په دې کې اوس د دوکاندار چېرته فایده ده؟ فایده خو په دې کې نشته دی. دا پیزو کې هغې ورته بخش کړي دي. په بزنس کې دې ته وایي لوست لیډر. پیز چې دی لوست لیډر دی، هغې کې شی نشته دی. خو ګټه یې چېرته وکړه؟ ګټه یې بېرته په غوړو کې وکړه، په وریجو کې وکړه، په ماستو کې وکړه او داسې نور ډېر شیونه چې په دې دکان کې دي. نو زیاتره خلک یو شی چې پسې نه راځي بیا ځان سره نور ډېر شی نه وړي. نو دې ته وایي فرونت ډیسک. دې باندې باید تاسو ځان صحیح پوه کړئ. نو دا و فرونت اند. دا اولم درس و د دې سیلز کورس. دویم درس را روان دی. نو ما سره اوسئ. بی انټلیجنټ. ستاسو همدرد. والسلام.